عمل مکوه او په خیالي ټالونو ځانګه او نیکه مې ښه سړی تېر شوی زموږ په نیکونو پیغمبران تیر شوي دي بني اسرائیلو به دا خبرې کوي او ځان دپاره به ویل یهودو نصاراو چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا یهود ویل چې یهودي جنت ته وځي جنت خو زمونږ دی ټیکهداران خو د جنت مونږ یو نصارا ویل نه دا جنت خو زمونږ دی او دلیل به څه ویلو یاره خټم ډېره پاکه ده زموږ بني اسرائیلو کې پیغمبران زموږ په نیکونو کې تیر شوي دي ډېر لوی لوی خلک په موږ کې تیر شوي دي لکه دا اوس هم بعضې خلک وایي که زما خټه ډېره پاکه ده زما پلانې خاندان دی زموږ پلانۍ کورنۍ ده او زمونږ استانه ده دا خبرې کوي دا زما محترم ورونو نه پکارېږي هر انسان به په خپل عمل خلاصېږي د نیکه په عمل د پلار په عمل په دې خلاصېدل نشته چې د الله خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د ټولو نه هغه خوږه لور په څلورو واړو لوڼو کې چې ورته ډېره ګرانه وه سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې ته وایي چې لورې سلیني عما شئت چې څه دې خوښوي ما نه اوس وغواړه دنیا کې که مې اوس وشي چې دلی درکړم خو یاد ساته ګوره زما لوري چې په دې خیال کې پرې نه وځي چې د قیامت په ورځ به دې بس پلار مې پیغمبر دی او لاس نه به مې نیسي او جنت ته به مې بوځي اوس خلک وایي زما پیر صاحب به ما د لاس نه نیسي جنت ته مې بوځي هلکه اول د پیر صاحب خیر غواړه چې د هغه به څه حالي د پیر صاحب خیر دی غواړه چې د هغه به څه حالي چې مونږ خو عقیدې ته ګورو په چا خو بدګماني نه کوو خو چې دا څه اورو دا ګوري سړی خو په بله بله لاره باندې روان دی دا خو خپله لګی دی چې په شړو روان دی دا به تا کم ځای ته ورسوي سوچ کوه د الله نبی خپل لور ته ویل لوري که دنیا کې څه غواړې او ما سره ودل به درکړم خو یاد ساته لا اغني عنك من الله شیئا د الله په دربار کې ګوره زه تعالی فایده نشم درکولی چې زه دې د عذاب نه خلاصه کړم چې څو پورې تا سره خپل ایمان او خپل عقیده نه او خپل عملونه در سره نه او خپله تقوا دې وې نه وړله لورې نو ګوره په دې تمه نشي چې پلار مې پیغمبر دی او دا به مې جنت ته بوځي تاسو د الله نبی صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خپلې په دقه تقریر کې خپلې ترور ته هم دا خبره کوي صفیه رضی الله عنها ته خپل خاندان ته هم دا خبره کوي چې ټیک ته تاسو زما کورنۍ یئ خو خلاصېږي به په خپل عمل باندې